نور د بهرنۍ ځواکونو په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصه ده. طالبان وایي بهرنۍ ځواکونو له طالبانو سره له کړې هوکړې سرغړونه کړې او په افغانستان کې خپل حضور د می میاشتې تر لومړۍ نیټې هاخوا غځولی چې له امله د هغوی په وړاندې د هر ډول اقدام لار خلاصه شوې ده. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلي ده چې له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو وتل د می میاشتې لومړۍ نیټې څخه چې په توافقنامه کې ټاکل شوی وځنډېدلې. دغه سرغړونې اصولا د اسلامي امارت مجاهدینو ته د اشغالګرو ځواکونو په وړاندې د هر ډول مناسب اقدام کولو لار خلاصه کړې ده. د مجاهد په خبره طالب مشران په همدې تړاو په سلا مشورو بوخت دي او طالب جنګیالي د خپل رهبرۍ اوامرو ته په تمه دي او د هغوی له هدایاتو سره سم مطابق وړاندې ځي. طالبان داسې مهال د بهرنۍ ځواکونو په وړاندې د تصمیم نیولو په تړاو سلا مشورې کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د لاسلیک شوې توافقنامې په اساس د بهرنۍ ځواکونو د بشپړ انخلا وخت را رسېدلی، خو ناټو امریکا په افغانستان کې خپل پوځي حضور د 6 میاشتو لپاره غځولی او د روان میلادي کال د سپټمبر میاشتې تر 11 نیټې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د پرېښودلو هوډ کړی. بل ورته امریکایي او ناټو ځواکونو له افغانستانه د عسکرو د ایستلو لړۍ پیل کړې او ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د دولتي عسکرو د روزنې ماموریتونه هم پای ته رسولي دي.